السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچویر زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د کمپوننټونو د سلسلې پېژندل درښیي چې کمپوننټونه د څه لپاره استفاده کېږي. نو لومړی راځو انټرنټ، یعنې دا لومړی کمپوننټ چې دا د څه شي لپاره استفاده کېږي. نو ویډیو شروع کوو. لومړی راځو په انټرنټ په کمپوننټ په استفاده کولو سره تاسو کوم کارونه کولی شئ. مثلا کوم مشهور کارونه چې دي هغه دغه دي چې مثلا صفحې ته په اول کوډ تلل، یا هم دوهم یا درېیم، حتی څو کوډونه ورکولی شئ. مثلا تاسو غواړئ یوې صفحې ته لاړ شئ او په کوم کوډ باندې چې تللي د همغه کوډ محتوا، یعنې کوم شی چې تاسو غواړئ هغه ووینئ. دوهم کوډ لاړ شئ، دوهم کوډ ووینئ. نو او درېیم کار یې چې دا مثلا تاسو غواړئ کوم بټن ته عمل ورکړئ او تاسو غواړئ په هغه باندې یو لینک خلاص شي، نو دا هم د انټرنټ کمپوننټ له لارې کولی شئ یو لینک خلاص کړئ. څلورم کار یې چې دا صفحې ته تلل او نورې صفحې ختمول، دا هم د اولې او دویمې سره مطابقت لري، فقط په ده کې یو فینش اکټیویټي، دا کومې صفحې نه چې تاسو دوهمې صفحې ته ځئ هغه لومړنۍ صفحه ختمیږي او دوهمې صفحې ته ځي، او د دوهمې صفحې نه چې بېرته د بیک په بټن باندې ووځئ لومړنۍ صفحه نه راځئ. او پنځم کار یې چې دا ایمیل لیږل دي. مثلا ایمیل لیږل، یو چا ته تاسو ایمیل برېښنالیک باندې تاسو کولی شئ یو چا ته پیغام لیږئ. مثلا تاسو خپل اپلیکیشن کې خپل ایمیل ورکړی ده چې په بټنه کې مثلا تاسو دغه بلاکونه ځای پر ځای کړي دي، او څنګه چې تاسو په بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ایمیل به هلته خپله ولیکل شي او هغه به شي. مثلا او شپږم کار چې دا مهم کار هغه دا ده چې تاسو کولی شئ د همدې له لارې د خپل اپلیکیشن کومې په داخل کې تاسو یو بل اپلیکیشن خلاص کړئ چې هغه ستاسو په موبایل کې نصب وي. مثلا تاسو غواړئ یو بټنې ته عمل ورکړئ چې فیسبوک خلاص کړي، نو تاسو به د فیسبوک پیکج نوم چې کوم یو د کڅوړې نوم ورته وایي، د هر یو اپلیکیشن خپل یو ځان ته ځانګړی د پیکج نوم لري، نو هغه تاسو څخه فقط غواړي. او اخري کار یې چې دا زنګ وهل دي او داسې نور کارونه هم کوي، خو ځینې مهم کارونه چې دي هغه همدغه دي. نو لومړی اولې کار ته راځو، د صفحې ته مثلا د یو کوډ له لارې ځئ، بل کوډ نه راځئ، حتی تر لایه تناهي کوډونو باندې کولی شئ تاسو لاړ شئ. مثلا ما اوس دلته دوهمه صفحه په همدې اپلیکیشن کې جوړه کړې ده. مثلا موږ دلته یو خط راچوو، خط دلته ږدو، تاسو غواړئ چې په لومړنۍ بټنې باندې موږ په لومړۍ صفحه کې په لومړنۍ بټنې باندې کلیک وکړو او دغه دوهمې صفحې ته لاړ شئ، او دا کوم خط چې په دوهمه صفحه کې دا موږ ته یو شی ښکاره کړي او په دوهمې بټنې باندې بل شی ښکاره کړي. مثلا اوس راځو دلته موږ کمپوننټ برخې ته راځو، اضافه کوو یو دانه د انټرنټ کمپوننټ. دا به چې کله دلته اوس یو نوم ورکوو، مثلا آی نوم ورکوو، دا به چې کله دلته نوم ورکړه، اوس راځو سیټ سکرین دا ږدو او سیټ سټارټ اکټیویټي، دغه دوه بلاکونه لومړی که تاسو غواړئ یو صفحې ته پرته له کوم کوډ او کوم استازیتوب څخه لاړ شئ، مثلا اسم هغه ونه کړئ، فقط یو صفحې ته لاړ شئ، نو دغه دوه بلاکونه دي. او که غواړئ چې مثلا یو کوډ هم ځان سره در واخلئ چې تاسو د یو مقصد لپاره لاړ شئ چې هلته تاسو ته هغه مقصد پوره کړي. اوس تاسو دلته لیک ولیکئ، هغه ته فوټ ایکسټرا کې ته دلته تاسو یو کې ورکړئ، یو کلي ورکړئ، مثلا زه نوم ورکوم کې کلي، نو او دلته به یو لیک، مثلا زه اوس لیکمه چې دغه بلې صفحې ته لاړ شم او ماته په هغه ټکسټ ماته په ټکسټ ویو کې مثلا بل ښه راغلاست ولیکي، یا په پښتو کې راته ولیکي مثلا ښه راغلاست، چې په هغه باندې لاړ شي کې باندې او کاپي کوئ. مثلا اوس نو دا بیرته ډیلیټ کړو، دا دلته ثبتوو، مثلا یوې صفحې ته یا صحنې ته مشکل نشته، ثبت به یې کوئ، په هر نوم یې چې ثبتوئ. مثلا زه اوس دوهمې صفحې ته لاړم، کلي مې ځان سره واخیسته د ښه راغلاست په نوم، او هلته به ماته ښه راغلاست ښیي. مثلا اوس راځو صفحې دوهم ته په دوهم کوډ تلل،
ولزم دلته هماغه کوم بلاک هغه مې چې ثبت کړي وو بلاکونه په هغه راخلم بیا یې دلته اچوم او په دغه بټن باندې چې کلیک کړم په دغه کلي سره په ښه راغلاست باندې نه ځم مثلا په پادریزه به کلیک کړم مثلا خوش آمدید مثلا دا لیکم. اوس راځم دوهمې صفحې ته مثلا په دوهمه صفحه کې هم تاسو یو کار کوئ آن کریټ کې به راسئ تاسو به دلته هم یو انټرنیټ جوړ کړئ جوړول یې فایده هم نه لري خو بیا هم که جوړ یې کړئ کوم مشکل نشته خو زه یې جوړومه دا مې دلته کېښود اوس راځو ویوز ته سیټ ټیکس دغه بلاک راخلو دغه بلاک دی یو ټیکس ویو ته خط ورکول د جاوا کوډ له لارې یعنې مثلا کوم کارونه چې په آن کریټ کې کېږي هغه ټول جاوا دی او کوم چې په هغه کې کېږي هغه ټول ایکس ایم ایل کې ثبتېږي. اوس راځو کمپوننټ برخې ته په دغه ځای کې تاسو ته دغه دوه اکټیویټي جیټ ایکسټرا کې دا به راواخلئ دغه ځای کې به تاسو هماغه کوم هلته مې چې کلي ته نوم ورکړی وو موږ کې ورکړی وو هغه به دغه ځای کې ولیکئ نور کار دې د خلاص شو مثلا که څوک راسي په کلي باندې که هر څه کلي کې ځان سره اخیستي هغه به دلته ورته ښیي دا خو اوس مثلا ښه نو اوس غواړئ مثلا دا هم څو صفحې ته په اول کوډ تلل اول کوډ ته مو هماغه ورکړو اوس راځو مثلا موږ غواړو لینک خلاص کړو دلته کلیک کوو نو اوس راځو کمپوننټ برخې ته لومړی راځو سیټ ایکشن سیټ ډیټا او سکرین خو نه غواړي سیټ فلاګ او سټارټ اکټیویټي دغه څلور بلاکونه د لینک خلاصولو دي او اوس به دلته تاسو اوس ولیکئ مثلا تاسو چیش کوئ اکشن ویوز مثلا موږ لینک خلاصوو یعنې خلاص دي که سکرین اف او آن او سرچ او دا سرچ مثلا چیرته سرچ کوئ وال پیپر ته ثبتوئ هغه ډېر کارونه دي چې انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به پوره معلومات وکړو مثلا اوس موږ ډایل یې کوو کال وکړو چیش وکړو اوس مثلا موږ یې یوز کوو یعنې ښکاره کوئ او دلته بیا انټرنیټ دلته اوس تاسو ته وایي چې که فون نمبر یې فون نمبر به ولیکئ که لینک یې لینک به ولیکئ مثلا موږ اوس دلته لینک لیکو HTTP دا مو ولیکو اوس مثلا www.google.com مثلا موږ یو هغه خلاصوو لینک خلاصوو او دلته مثلا کلیر ټاپ یا سنګل ټاپ مشکل نشته هر شی چې ورکوئ تاسو دلته به انټرنیټ ورکوئ کلیر ټاپ دا معنا مثلا چې لینک خلاص کړئ او اپلیکیشن بند کړئ او سنګل ټاپ مثلا یو یا هم هر شی چې تاسو پکې انتخابوئ کوم مشکل نشته او دویم چې د صفحې ته تلل او نورې صفحې ختمول دا هم د لومړۍ په شان ده خو فقط دکې یو بل بلاک هم اضافه کېږي چې هغه ده سیټ سکرین دا به واچوئ لکه د نور غوندې سټارټ اکټیویټي او فینش اکټیویټي مثلا صفحې ته لاړ شو او لومړنۍ صفحه ختمه شي دلته اوس مثلا دویمه صفحه دویمې صفحې ته موږ بیا بېله کلي نه شو تللی ځکه هلته موږ کلي انتخاب کړې ده مثلا ټیکس ویو سیټ کې هلته مو چې کومه کلي انتخاب کړې اوس موږ دغه صفحې ته دویمې صفحې ته بې کلي نه شو تللی نو موږ به دلته یو کلي هم ورکړو خو دویمه صفحه به ختمېږي اوله صفحه به ختمېږي دویمه ته به ځي مثلا دلته موږ کلي ورکوو دلته کې دلته اوس ورته لیکو څلورمه بټن باندې راغلم دلته به د خو نه خوش آمدید لیکي نه به ښه راغلاست لیکي فقط به لیکي څلورم بټن باندې راغلم او ایمیل لیږل خو بیا د لینک په شان ده نو لینک خلاصول مثلا موږ اوس لینک ته راځو دا بیرته کاپي کوو دا به کاپي کړو مثلا دا به دلته یو نوم ورکړو شاته به وځو دلته به راسو ایمیل لیږلو ته اوس به بیرته راسو دا ده
اوس مثلا موږ دلته خپل انتخاب شوی، تاسو غواړئ ایمیل ولیکئ، تاسو به فقط دا ټول ایسته کئ، دلته ولیکئ میل ټو، اوس به راسئ دا به ولیکئ او دلته به ایمیل ولیکئ او باید مثلا دا ایمیل به ورکئ. دا هم د ایمیل لیږل شول. او که غواړئ اپلیکیشن خلاص کئ، هغه فقط بیا د لینک سره دومره تفاوت لري چې د سیټ ډیټا بلاک په ځای به تاسو سیټ پیکج نیم به ولیکئ، هغه بلاک به واچوئ. مثلا دلته د سیټ ډیټا په نوم دا ځای دا به ډیلیټ کئ او داسې به راسئ دلته کمپوننټ برخې ته سیټ پیکج نیم. مثلا دلته ما سره د خپل اپلیکیشن د پیکج نوم په کلیپ بورډ کې شته ده، هغه زه راخلم. مثلا دا کام عبید اف پښتو دا مثلا دا د زنګ وهل هغه هم د لینک سره یو شی ده، فقط هلته یو لکه د جیمیل غوندې د لیږلو په طریقه باندې خپله یو هغه لري سر کې. مثلا دلته به راسئ، مثلا زه دلته هغه لیکم، مثلا دلته خپله تاسو ته ښیي هم چې دغه ځای کې به تاسو سیکشن ویو په ځای هغه ولیکئ. مثلا کال یا ډایل دواړه یو معنا لري، کال زنګ وهل، ډایل خالي هغه ځای ته درته بیایي. او دلته به تاسو ولیکئ ټل او په دغه ځای کې به نمبر ولیکئ، مثلا 0 اویا اتیا نوي څلوېښت دا نمبر شو مثلا. نو تر دغه ځای پورې یوه ویډیو، نو اوس اپلیکیشن رن کوو او ویډیو به ودروو. نو اپلیکیشن مو خلاص کړ. اوس مثلا صفحې ته په اول کوډ تلل، په اول کوډ باندې لاړم، ښه راغلاست یې راته ولیکل. په دوهم کوډ باندې لاړم، خوش آمدید یې راته ولیکل. لینک خلاصول باندې اوس موږ مثلا دلته ټولو ته یو انټرنیټ انتخاب کړی، مثلا دلته صفحې ته تلل او دلته لینک خلاصولو ته ځي. مثلا موږ اوس دلته بیل بیل انټرنیټ جوړوو تر څو مشکل حل شي. اوس راځو سکیچ ته، کمپوننټ برخې ته هاي مثلا آی 2 یا آی او بس یو بل هم جوړوو، یو 4-5 دانې جوړوو چې دا مشکل یې حل شي. یو انټرنیټ نه یو صفحې ته او لینک ته نشئ تللی په یو وار سره، چې هم صفحه خلاصه کړي همغه انټرنیټ مو پکې استعمال کړی وي، او هم لینک خلاص کړي او هم ایمیل خلاص کړي او هم بلې صفحې ته په کوډ سره لاړ شي. 4 دانې یې جوړ کړل. اوس راځو دغه دواړه صفحې خو یو شی د لینک خلاصول، هغه صفحو ته تګ باندې کومه پابندي نشته، خو لینک خلاصولو ته به بیل بیل هغه وټاکو. هر یوې صفحې ته چې ځئ ټولو ته به یو بیا په هر بلاک کې چې کوم یو مثلا دلته به ټول یو انتخاب داسې نه وي چې یو ته مو هغه ټاکلی وي، دا مشکل نشته. دا ټول صفحې ته تګ ده. ایمیل لیږل دلته به یې بدل کړو او اپلیکیشن خلاصول هغه ته به یې هم بدل کړو. مثلا دلته دوهم ټاکو آی 2 دلته هم آی 2 په شاته وځو د اپلیکیشن خلاصول او زنګ وهلو ته یې بدلوو، دلته به یې هم بدل کړو آی 3 دلته هم آی 3. د ده نه بعد راځو زنګ وهل، دلته به هم بدل کړو، مثلا دغه ځای کې www والا دلته هم او دغلته هم. نو اوس اپلیکیشن بیا رن کوو، ویولټ APK او ویډیو دروو. نو اپلیکیشن مو اوس نصب کړو چې خلاصوو. دا خو مخکې هم صحیح وو، دا هم صحیح ده. لینک خلاصول، دا هم لینک خلاص شو. او له هغه نه بعد بیا راځو صفحې ته تلل او نورې صفحې ختمول. مثلا 4مې بټنې باندې راغلم او صفحه مې هغه بله کومه صفحې نه چې راغلو هغه اوس خلاصه ده، مثلا اپلیکیشن نه وځي. اوس راځو بېرته دته
او صفحې ته تلل او نور څه ایمیل لیږل، دا هم د ایمیل لیږل اصول مثلا چا لیږي او ماته یې لیږل کېږي او یو اپلیکیشن بل اپلیکیشن خلاصول، دا زموږ اپلیکیشن خلاصوي مثلا چې موږ د لیرنس سکیچویر په نوم جوړ کړی او زنګ وهل، مثلا دا د زنګ ویل د مثلا په کوم نمبر باندې تاسو اول سیم باندې زنګ وهئ، دوهم سیم باندې هغه د نور څه تاسو پورې اړه لري. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم، د الله جل جلاله په امان او وخت ولرئ.